ترس به جوړ په خیر څنګه یې ښې تکړه طبیعتونه ښه دي مړه نوې یو رقم غوښې وې ښه یو رقم سیخانه غوښې داسې لینې دي مکملې په سیخانه ټومبلې او پانګارې داسې اړولې او رړولې وو بس هم والا داسې اوس بیخي والا چې ګرځېدی نه شم دومره یو رقم ډوډۍ وه نو خو لمبر ده بند و زنګ مې درته وه خو لمبر ده بند و که نه یاره بل رقم خوند یې په خدای وکړه خو ستا شتون پکې نه و که نه ستا شتون و پکې مړه دا خبره نه وروره ورځه وخوره ورځه وخوره ورځه وخوره یاره یو رقم غوښې مړه تصور وکړه ترس ویل ته چا څپېړه چټکې راکړه راله مړه د څپېړه چاله ورکړه ښه مې وکړه ټاله مې درکړه چا سره ښه وکړه تا سره مې ښه وکړه ما سره څه ښه وکړه ماله څپېړه راکړه ښکول به داسې بس یو څپېړه نه وه نه زه انصاف غواړم ملک صاحب نه به ځو راځه ملک صاحب څوک ده پکې راځه ته راځه راځه چې پیور شو ته په ما په ملک باندې ډارې راځه چې ما لس څپېړې ووایه که نه هم زه تا نه وم چې ملک صاحب نه ځو انصاف غواړو راځه نه ته راځه دا وایه چې ته ما په ملک باندې ډارې د ملک نه خو زه نه ډارېږم که نه راځه که نه پرېږده بس پرېږده بس هسې لګیا یې ملک څوک ده پکې دا ناست دی ملک صاحب ناست دی هلکه دا ملک ده ته راځه اوس ډیزي د ایشتې راځه ملک خو زه د خټو جوړوم السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام ستړي مو شئ ملک صاحب په دا موبایل کې ده ما هلته په موبایل خبرې کړې او دغه ځوان راغی زه یې په څپېړه وویلم ما ته یې ویل ته ما په څپېړه ووایه ما ورته نه زه تا ملک صاحب له بیایم زه انصاف غواړم دا راته وایه والکه چې په څپېړې څنګه والې دا سړی خو لیونی شوی نه دی که اعصاب یې خراب شوی دی ملک صاحب زه په هغه دغه باندې نه پوهېږم زه یې برنا کې والی نه خو زه انصاف غواړم ما تا له راوسته کړې ما هلته هم وه خو ما تا له راوسته چې تا باندې زه فیصله وکړم ګوره هلکانو زه تاسو ته یو دوه خبرې کوم زه ملک یم انصافدار ملک یم فرید د دې په خاطر باندې ګوره زما په قانون کې یا به 10 روپۍ ورکوي او یا به یو څپېړه بېرته خوري یا لکه ملک صاحب دا داسې درنه فیصله وکړله ما سره 10 روپۍ چېرته دي بس یوه څپېړه ما ته ښه ده بس یو څپېړه دې راکړي ملک صاحب واخو اورېده واسکټ ته چې وګورې د سټایل ته چې وګورې ساعت ته چې وګورې که نه ته به چې همدا وی خو زما په خیال ډېر چا نه راپټ کړي دي ښه نو دا خبره دی وایم چې پیسې در سره نشته داسې کار وکړه چې ودرېږه ورته چې یو څپېړه دې ووایي پاڅېږې هلکه ملک صاحب ګوره څپېړه ډېره تېزه وه ګوره ښه څپېړه ډېره تېزه وه ښه اوس حساب هم چې دی مساوي شو اوس تاسو دواړه تللی شئ ملک صاحب فیصله خو یې ډېر درنه وکړه خیر ګورو به آفرین ملک صاحب آفرین نوې نوې فیصله به وکړه زه درنه لاړم تا ووایه چې چېرته دی بس لاړ به شم ملک صاحب ودرېږه څه خبره ده لږ والکه صبر وکړه ته ملک صاحب تا ته د خدای خیر درکړي امین ولې چې تا په څپېړه باندې 10 روپۍ ایښي دي بلکل یې او کمې هلته و ما ته خدای 50 روپۍ راکړې دي ښه دا ودرېږه ته اوس څنګه چل دی صبر خو وکړه که نه ته دا واله 50 روپۍ دي ودرېږه 100 روپۍ وباسه معده نشته دی وروره 100 روپۍ به درته ورکړي زه لاړم د خدای په امان ملک صاحب ما سره خو 100 روپۍ معده نشته داسې کار به وکړم چې دا 50 به زه تاله درکړم او تا خپله فیصله کړې ده یو 3 څپېړې به درځه وګورم پوه شوې